څه د خبرې ته چې یو خبر کوې سوچ کوه چې یا خو به ستا دنیوي پیدا پکښې کې یا به دې اخروي یا به دې اخروي او ناکه چټي خبرې د دې نو مثالونه ډېر یو خو عادي مجلسونه نور ډېر مثالونه دا فضولو چټي بېکاره خبرې خلک په خندولو دوی تفریحي پروګرامونه بولي دا هم په دې کې بیا دوه چنده ګناه ده چې یو خپل وخت ضایع کول او بل نور خلک په دې کې په ګناه کې هغه هم غافله کول د ذکر او د عبادت نور خلک هم غافله کول دا په دې راډیوګانو کې دا به شاید په دې ټلویزیونانو کې دا به په دې شیانو کې دا پروګرامونه څونه ډېري څونه انسانان په اخته دي دا ډرامې جوړول دا د پسخن خبرې دا خنداوي او ټوکې ټکالي دا پالتو پالتو ټلیفونونه ورکول او په پالتو شیانو پروګرامونه جوړول چې هېڅ فایده هم نه ده پکښې کې او دا سروزونه او ډمامې څونه انسانان په اخته دا څونه ګناه یو خو دې مسلمانه د خپل وخت کې ضایع کړي دغه نفقه په بلې لارې پیدا کړه ته پر دغه تنخواه کې چې یو څو پیسې درکوي چې خلک خندوې ریشخندونه ویې چټي فضولې خبرې دې کوې یا په ډېرو راډیوګانو کې بعضو کې ناولونه دا ناول یو لیکوال دی د ځانه څه یو کیسه د شروع یې کې عاشق معشوق دی خیالي د ځانه یو نوم پرکښېږدي دا خو سوچ پوچ درواغ دي دا ټول درواغ دي دا هېڅ حقیقت نه دا د ځانه یو لیکوال دی خپل په کوټه کې ناست دی د ځان څه لیکل لیکي دا داسې یو شی په دې هم دا دی بسته نیم ساعت ساعت څو دقیقې وخت په زول په اخیسته کېږي دا چې اوري هم پالتو وخت تېر شو چې وایي هم پالتو وخت چې پر دا کتاب پر چاپ یې پیسې ورکړي دي هغه ناجایزه په ناجایزو کې ولاړې هېڅ مقصد په دې کې خالي دروغونه د درواغو نقل و کیسه دا اگر چټي او پالتو شیان حتی چې بعض انسانانو ته خلا نور تاوانونه پیښ کړي چې هغه دا د عشق و د عشقي و د اشنایي حرکات راپارول په بعضې ځوانانو یا په انجونو یا په هلکانو ځوانانو کې دا هیجان و حرکت پیدا کول چې او دا خو داسې لار ده ولا داسې مینتوب و داسې پلانکی و دا عین هغه قوې هغه شیان راپارول تاوان یې لا نور هم مسلمانان یې په ګرومو په غمو اخته کړي دا په موږ تست کې خو ډېر ګروم دی چې د یو چا لور و بچي خور دغسې پر خپل سر باندې دا ناجایزه اړیکې ونیسي د یو پلار دپاره څونه خجالت و څونه شرم څونه ګروم دی دا څونه ازار دی دا د دغه شیان پارونه ده د دغه دپاره دا یې غټ تاوانونه دي نو نور نو په ناول کې څه شته په دې کې خو هېڅ شی نشته دا شیانو دا میډیاوي دا پر سر اخیستي هو خلکو تاوان دی ستاسې مه اورئ دغه پروګرامونه ما هغه خلک چې هغه کار کوي د ادارې پاله کړي دي خو دا مسلمانان دي چې دغه مو راایستلي دي ای مسلمانه ته د علماو سره ولې مشوره نه کوه چې دا خو ولس ته وځي د اواز دا خپریږي په ولس کې نر یې اوري ښځې اوري ځوانان یې اوري دا ټوله یې اوري په دې کې د جواز و نه جواز مسله شته چې دا جایز دي ناجایزه دي دا څنګه دي هسې دا خوله خو غټ مسؤلیت لري څونه لوی تاوانونه پېښ دي د ژبې خو ډېر غټ مسؤلیت دی دا ګرده د ژبې څخه صادریږي دا شیان دغسې پروګرامونه جوړول دغه ناولونه پکښې ویل دا ډرامې ګرده دروغونه ټول دروغونه ناکي پردۍ ښځه یوه یې ورښځه کې بله یې ورخور کې بل یې وراکا کې بل یې پلانکی کې دا هېڅ شی هم نه یو د یوه ځای یو د بل ځای دې راځي خپل معاشات اخلي به دغه شیان یې جوړ کړي بیا نو دغسې خبرې چې ودرېږي بیا بیا یې واوري دا خلک په دغه وخت کې یا په ټلویزیونانو کې چې څنګه پروګرامونه څه شیان دا ټول لهو و لعب او په دې کې هغه وخت ضایع کول دي بې ذکره تېر شو په تاریکه کې تېر شو پالتو تېر شو کتل یې پیدا نه لري اورېدل یې پیدا نه لري بالا د ټیم ضایع کېدل دي مسؤلیت یې دی او دی بیا نو جواب وایي الله ته په وس پرې نور چې خلک باید د دې څه ځان وساتي خپل کور د دې څه پاک کړي د دې سروزو ډرامو د دې شیانو دا مه اوري ستاسې ذهن در خرابوي اعصاب مو در ستړي کوي دماغ مو در ستړي کوي فکرونه و سوچونه مو نورو غلطو خواو ته بیایي پیدا یې هېڅ شی نشته